هم ویل چې خلک راضي دي، اما سادات صاحب وایي چې خلک ناراضه دي. سادات صاحب به زه نور به زموږ ورور دی، ورته احترام لرم، نظر ته هم احترام لرم. سادات صاحب لږ اخواته دی، په ملک کې دننه نسته. زما یو خپل وفات سو، دا اوس کې بیا هم کندهار ته زه تلل. د شپې پر 10 بجې د کندهاره څخه ما حرکت کړی دی، یو سړی بل را سره و په خپل موټر کې، یو کورلا زوړ موټر لرم، په خپل موټر کې مې د شپې پر 10 بجې ډوډۍ مې په کمپنۍ کې خوړلې، دا ملګري کور ته، او بیا مې حرکت کړی دی، کندهار ته رسېدلی یم پر 15 بجې. نو مخکې په دا 20 کاله زه تلای سو، سادات صاحب د قضاوت وکړي. بیا د شپې پر 3 بجې باندې مې حرکت کړی دی، د کابل څخه قندوز ته رسېدلی یم. نو سادات صاحب د خپله قضاوت وکړي. دلته څوک نسته چې وایي ولې دې موټر دلته ودروئ، ولې دې داسې وکړه، راکه داسې، یعنې هغه څه دي چې موږ یې په داخل کې وینو. شکر الحمدلله د پخوا په پرتله امنیت سته. بل هغه فیسبوک ته چې زه راځم، فیسبوک ډېره تبلیغي جنبه لري. اوس زموږ هغه د افغانستان دشمنان ډېر تبلیغات کوي. زه پر سادات صاحب باندې یو سوال کوم. پنجشیر ما مخکې ویلي دي، پنجشیر زموږ خاوره ده، د افغانستان یو ولسوالي یا ولایت دی. د کرزي صاحب کور ودان شفقت یې وکړي، ولایت یې کوي، خیر هغه ځای ته نه ځم. دغه پنجشیر خو د افغانستان ولایت و که د افغانستان وزارت دفاع وه، ولې دا فیسبوک، ولې دغه اعلانونه نه کېدله؟ دلته ډیپوګان د زرعي سلاو څه کوله؟ دلته ټیپوګان د غټو ثقیله سلاو څه کول؟ چا ولې خوله پورته نه کړله چې وروره دغه اوس کم هدف لري؟ دا د قدرت جزیرې کم هدف لري؟ دا ملي بیرغ چې نه لري ولې نه پورته کوي په ضد باندې؟ ولې یو تبلیغ والا، یو ځوان زموږ، یو قدر علمي قدر زموږ په خارج کې راپورته نه سو، هغو ته یې څه نصیحت، اول نصیحت او بیا یې رد نه کړله. دلیل نور د قدرت جزیرې. تاسې علاګل مجاهد هر ځای چې دی خدای دې مل سي او خدای دې موږ ټوله اصلاح کړي. دلته کلیپونه سته، ول که زه وغواړم په یوه میاشت زه دا ټول ارګ ماسیره کوم. استاذ عطا محمد نور زما سلام علیکم ورسره و، ول زه په یو ساعت کې څه کوم؟ بل به دغه ځای راپور سو. د ډاکټر صاحب عبدالله یو کس د پروانه څه چې تېرېږي، رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامي افغانستان، دا دی په خپل سر باندې رئیس جمهور شوی و. د ډاکټر صاحب غني مکتوب به دغه ته ولاړی، غزني ته یو ښاروال مقرر کړي، موږ ته شاهدان یو. ډاکټر صاحب عبدالله بل مکتوب ورته ورکوي. زه پر کم ځای وږغېږم. اوس نور ما څه مې اشارې ورته وکړلې. دلته په وطن کې موږ ګرځو، په هیواد کې دننه ګرځو، د شپې پر 12 بجې په 1 بجه باندې د کابل په ښار کې ګرځو، یو پیاده سړی روان یې ګرځي، د موټر سره روان. تر اوسه د حکومت د خوا څخه څه نه دي پېر سوي. دغه ځانونه کنټرول کوي، چارواکو ته ویلي او خلکو سره ښه سلوک وکړي، دا شته؟ دا ستا خو لکه څنګه ګوره 4 میاشتې کې ما درته چې ډېر کم وخت دی د حکومت جوړول. عاجزي چارواکو غوره کړې ده. څنګه عاجزي چارواکو غوره کړې؟ یاره تر کومه ځایه چې ما د چا سره ملاقاتونه کړي دي، د وزیر په سطحه باندې، د رهبرۍ په سطحه باندې چې په قطر کې اوسېدله، او بیا د خالي چې د یو دفتر مخ ته مسؤلیت د امنیت ولري، تر اوسه ما پکښې منفي فینټ نه دی لیدلی. چې لیدلی مې دی وړمه ورځ ملي ټلویزیون کې مې پیدا کړی، هغه دستي اصلاح سو. ورته ومې ویله دغه مسؤل چاته، او په ډېره خندا یې راسره ومنله، او تر مسؤل هم دا خبره دستي ورسېدله. دلته شکر اوس ته پخوا په پرتله امنیت سته، خو بعضې ځایو کې چې ستونزې دي، بیا د سادات صاحب خبره هم زه دا نه ردوم، بعضې ځایو کې خلک وژل سوي دي په ولایتو کې. زموږ یو څوک چې په مخکې اداره کې ووژل سوی دی، هغه تعدید سوی دی، خو هغه ډېر کم د ګوتو په شمېر. برته زموږ په رواج و رسم و رواج و فرهنګ باندې سادات صاحب څه خبر دی چې بعضې ځایونه زموږ شخصي مشکلاتونه وي، بعضې ځایونه زموږ شخصي مداوي وي. دغه د طالب په جامه کې سوي وه، خو تاسې بیا شاهدان یاستئ، سادات صاحب هم شاهد دی، چې د وزارت دفاع د مولوي صاحب یعقوب تر نظارت لاندې کمیسیون جوړ سو. دا کمیسیون څونه غټه لاسته راوړنه درلودلې ده، او تر اوسه پورې څومره خلک راضي دي. خو آهسته آهسته انشاءالله زه دا فکر کوم او سادات صاحب ته دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله په افغانستان کې به بیا انسان ته
په انساني کرامت کتل کیږي، بیا به څوک نه پورېول کیږي او